بل قومي واده چې په یو کام کې دي چې هغه کام هر څو غټي چې هر څو وسایل ولري غلام به وي مریی به وي خوار به وي ځپلی به وي ترڅلی به وي نن په دې ملک کې مسلسل داسې حرکتونه له موږ سره کېږي او همیش موږ دا د سیاسي اخلاق په وجه باندې موږ همیش پر شا تللي یو په دې معنا نه چې موږ قوت نه درلود موږ د خبرې جواب نه درلود لیکن موږ سره موږ صرف د بل په ضد موږ دا همیشه کوشش کړی نور سره نور هر چا له موږ سره مخالفت کړی دي په اخبارو کې کړی دي په جلسو کې کړی دي په جلسو کې کړی دي او موږ پر تاریخي وطن باندې داسې خر راپورته شوي دي چې زموږ پر کوټه باندې او د پښتانه پر نور وطن یې خپلې دعوې کړي دي موږ صرف د دې لپاره چاته جواب نه دی ورکړی چې د دې زموږ د دوی دښمن مشترکه دښمن پیدا اخلي د دې خبرې قطعا دا مطلب نه دی چې پښتونخوا پاچاهي به د خپل قام د خپل ولس د خپل تاریخي وطن له زبردست برداري قطعا نشي کېدلی لکه څنګه دا نشي کېدلی قطعا د پښتونخوا ملي عوامي اتحاد چې د بل قام پر یوه ځمکه باندې هم موږ غاصبانه نظر قطعا هم نه لرو د دوی مځکه د دوی ته مبارک شي زموږ مځکه د زموږ ته مبارک شي لیکن زموږ مځکه به هلته زموږ ته مبارک کېږي د دوی مځکه به هلته د دوی ته مبارک کېږي د دوی واک به هلته دوی ته رسېږي موږ واک به هلته موږ ته رسېږي چې موږ دا مظلوم قومونه پښتون څلور کوچنی لا په لاس کې ورکړو او دغه پنجاب چې کوم استعماري قوتونه دي هغه ضروري چې کومې دي چې زموږ په پښتونو کې نښتې دي او زموږ په شاریدو کې لګېدلي دي او زموږ وینې چې دې کې موږ دا خبره یو چې دغه ضروري موږ د دغه وطن وچې کړو د دې لاره یوه دغه ده چې موږ پیوستون راغلو او دا پیوستون د دې پیوستون مثال د دې پیوستون یو بنسټ یو بنیاد پښتونخوا ملي عوامي اتحاد دغه خلک تشکیل شو د دې ټولو باوجود موږ ټول انسانانو سره ټولو خلکو موږ دا وایو چې موږ دې خبرې ته تیار یو لیکن د پښتانه د پارټۍ د یووالي د پښتانه د پارټۍ پر جوړولو باندې او په پاکستان کې د سندي او بلوچ سره او که چیرې په پنجاب کې داسې خلک پیدا کېږي چې هغه زموږ د قومي اعلان کړي او زموږ د قومي حق د ګټلو دپاره له موږ سره مبارزه کړي موږ هغو ته هم دې کې تیار یو هغو ته هم دې کې لاس وځو عزیزانو قریبانو وخت ډېر ناوخته دی مشران پاتې دي دوی به تاته خبره کوي نن په سیند کې تاسې وګورئ په اخبارو کې تاسې وګورئ ډېر خلک داسې راولاړ شوي دي چې ډېر د زیاتو بیانونه ورکوي لیکن نیول کېږي څوک د غدارۍ مقدمې پر چا جوړې شوي دي د غدارۍ مقدمې پر هغه انسانان جوړې شوي دي چې څوک د محکومو قومو خبره کوي چې څوک د پښتانه خبره کوي چې څوک د سندي خبره کوي چې څوک د بلوچ خبره کوي نن په ډېر افسوس سره دا خبره موږ کوو چې ممتاز بوټو حفیظ پیرزاده او د هغه نور ملګري د تعصب حکومت پر معمولي خبرو باندې بند کړي دي خصوصي ټریبونلونه ورته جوړ کړي دي ضمانتونه شوي دي لیکن د هغه باوجود دغه ظالمانو د دغه حکومت خلکو دوی نه دي رعا کړي دوی نه خوشي کوي او دعوت د جمهوریت لري لکه د جمهوریت خبره ده هر سړی دغه حق لري چې خپل فکر راشي وړاندې کړي خلکو ته که خلک د هغه ملګري شو ملګري دي شي چې تا نه ملګري کېږي نو په زوره خو څوک د چا نه ملګري کېږي په دوکه او په فریب لکه مسلم لیگ چې څوک د ځان ملګري کوي دغه سره ملګرتیا خو نه وي دا د مسلم لیگ سره چې کوم خلک ملګرتیا کوي دا خو د هر حکومت سره ملګري دا همداسې خلک یو سړي ویل یو چا د مسلمانو چې لالا ته څه کوې چې هره پارټۍ راشي پر سر اقتدار ته پارټۍ کې ګډ شې چې لالا ما خپله لار نه بدله کړې زه څه وکړم چې حکومتونه بدلېږي زه به نه بدلېږم زه خو هر وخت حکومت زه خو له اوله ورځې په حکومت کې وم بیا هم په حکومت حکومتونه بدلېږي دا زه مجبوره یم نو مسلم لیگ هغه حکومت دی چې راغلی دی لیکن هغه خلک ورسره دي چې خودغرضه دي د دوی قام د دوی وطن تسلاوونکي دي قطعا هم د دوی ولس خیرخوا نه دي فنډونه دي سیاسي رشوتونه دي په دوی ملک کې چلېږي دغه ټولې ستونزې ملګرو عزیزانو قریبانو زه د یوه خبره بیخي په پای کې درته کوم چې دغه ټولې ستونزې به موږ په خپل یووالي سره لرې کولی شو او دغه یووالی انشاءالله لکه ما چې په سر کې درته وویل دا مستحکم بنیاد دا روښانه بنیاد دا خوشحاله بنیاد پښتونخوا ملي عوامي اتحاد ایښی دی او پر دې بنیاد باندې به انشاءالله د پښتون نه یوازې د پښتون قام بلکې د هر مظلوم او د محکوم قام هغه ماڼۍ جوړېږي چې هر انسان هر ظالم جابر بیا چې سر ورسره وي سر دې پاش پاش کېږي نو ولس ته به هېڅ ضرر نه رسېږي انشاءالله ډېره مهرباني شنې خرانګې ګران ساعت له تعالی کېږي بې جوابه پاسه پاسه
دغونه انقلاب دی ستا د ژوند پکې حساب دی څانګوره دي کړونه شنه ببره دي کړونه هره څانګه زر ګلان کړه معطره پرې جهان کړه په کلدارو مه غولېږه له خپل وروره مه بېلېږه بې غیرته نسې ځوانه بې همته نسې ځوانه له شملې ځینې دې زار شم له درېتو دې هزار وار شم انګریز غواړي کور دې وران کي تا بې کوره په جهان کې در په در دي کې پښتونه بې وزر دي کې پښتونه چې غلام د امریکا وي ماهیت یې هویدا وي ماتوي چې درنه څانګې ترېنه وباسه تړانګې چې خبرې شي ازانګې د خاقان سستې ستانګې ځي د مخې دور کېږي مړه تا به پاسه پاسه د پښتونخوا ملي عوامي اتحاد جنرل سکرټري درون میلمه محترم مشر او انقلابي دانشور جناب شیر علي باچا ته بلنه ورکوم چې د عراق सियासी पार्टियों درنو مشرانو د جنوبي پښتونخوا ننګیالو پښتنو عزیزانو مشرانو ستړي مشه ورونو دلته چې اوس مونږ ته دستر سالار او دستر شهید خان عبدالصمد خان اشکزی یو تصویر پیش کړی شو ورونو زه خو خپل ځان ته چې ګورم او د شهید خان قربانو ته د هغه د رهنمایۍ صلاحیت ته نو زه په خپل ځان د دې جوګه نه ګڼم ځکه چې دا تصویر دا مطالبه کوي چې د پښتون قام دپاره به او په سم او غر باندې به په ډېرو مصیبتونو مشکلاتو کې ګرځېدل غواړي یو افغان بریدل غواړي یو پښتون بریدل غواړي هغه به پویول غواړي هغه به جرګه کول غواړي هغه به د خپل مقصد د پښتونستان نه خبرول غواړي او په دې لاره کې چې که بیا حق څومره د ظالم حکمرانانو طرف نه د سامراجیانو طرف نه مزاحمتونه کېږي مشکلات را پیدا کېږي زندانونه ډکېږي شهادتونه راځي په دارونو